advantage فایده نفع it has no advantage دا هیڅ فایده نه لري it has no advantage cause وجه یا سبب جوړېدل smoking causes cancer سیګریټ د کینسر سبب جوړیږي smoking causes cancer choice خوښه انتخاب it's your choice دا ستا خوښه ده it's your choice distance فاصله what is the distance from your home to school ستاسو د کور نه سکول ته څومره فاصله ده what is the distance from your home to school escape تښتېدل the parrot escaped from the cage طوطي د فرنجې نه وتښتېدو the parrot escaped from the cage parrot وایي طوطي ته escape معنی ده تښتېدل ایله کېدل cage وایي پرنجې ته follow د follow مطلب دی چا پسې تلل څوک فالو کول د چا تعقیب کول for example follow our channel to learn English زموږ چینل فالو کړئ که انګلیش زده کول غواړئ که چېرته واقعي تاسو انګلیش زده کول غواړئ نو بیا دا زموږ چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ فالو کړئ د فالو مطلب دی چا پسې تلل follow our channel to learn English fright اریدل I got frightened too much at that time په هغه وخت کې زه ډېر ویرېدم I got frightened too much at that time ghost پیری I haven't seen any ghost yet ما تر اوسه پورې پیری نه دی لیدلی I haven't seen any ghost yet I haven't دا د have not short form دی دا تاسو داسې هم ویلی شئ I have not seen any ghost yet ghost وایي پیري ته pet د pet مطلب دی پالتو ځناور هغه ځناور نه کوم چې زموږ په کار نه راځي بلکې د pet مطلب دی هغه ځناور کوم چې موږ په کور کې ساتو لکه غوا ګډه وزه چرګ دغه شانتي ځناور کوم چې موږ په کور کې ساتو د هغه په کور کې پالنه کوو نو دغه ته pets ویلی شي for example I love to have pets ځناور ساتل زما ډېر خوښ دي I love to have pets reach رسیدل یو ځای ته رسیدل finally I reached to my destination اخر هم زه خپل منزل ته ورسېدم finally اخر هم I reached زه ورسېدم to my destination زما منزل ته یعنې خپل منزل ته destination وایي منزل ته finally I reached to my home اخر هم زه خپل کور ته ورسېدم کله چې تاسو یو چاته ووایئ چې زه خپل کور ته ورسېدم نو بیا به داسې وایئ په انګلیش کې finally I reached to my home return مطلب دی واپسې کول یو چیز واپس کول یا بیرته واپس کېدل کله چې یو کس واپس شي د یو ځای نه نو دغه دپاره هم return استعمالیږي او کله چې موږ یو چیز د یو دوکاندار نه والو او هغه زموږ خوښ نه وي هغه بیرته واپس کوو یا څه مسله پکې څه نقص پکې نو بیا هم return استعمالوو for example I was so happy to return home زه ډېر خوشحاله وم چې کور ته رالم I was so happy to return home I want you to please return this mobile زه غواړم چې ته مهرباني وکړه دا موبایل واپس کا کله چې ته یو دوکاندار ته وې چې مهرباني وکړه دا موبایل واپس کا بیا په انګلیش کې داسې وې I want you زه غواړم چې ته والې to please return this mobile
upset خفه کېدل. د upset مطلب دی خفه کېدل، پریشانه کېدل. Why do you get upset so easily؟ ته ولې دومره ژر خفه کېږې؟ کله چې ستاسو یو ملګری ستاسو نه ژر خفه کېږي نو بیا تاسو هغه ته ویلی شئ Why do you get upset so easily؟ ته ولې دومره ژر خفه کېږې؟ Voice د voice مطلب دی آواز یا غږ. I can't hear your voice. زه ستا غږ نه اورم. I can't hear زه نه اورم your voice ستا غږ ستا آواز. کله چې ته یو چا سره خبرې کوې ته هغه ته ویلی شي I can't hear your voice. Weather د weather مطلب دی موسم. The weather is getting hot bite by bite. موسم په قلاره قلاره ګرمیږي. The weather is getting hot bite by bite. نو امید کوم تاسو به دا ویډیو تر اخره پورې کتلی وي او د دې نه به تاسو ډېرې جملې او سنټنسز زده کړي وي. که چېرته تاسو داسې ویډیوګانې کتل غواړئ او تاسو غواړئ چې موږ داسې ویډیوګانې نور هم جوړ کړو نو بیا موږ ته په کمنټ سیکشن کې خپله رایې ضرور پرېږدئ.